دا ټیم د کار ختمېدو نه پس خپل کور ته روان شي، خو په لاره یو غټ طوفان راشي او د دوی جهاز په یو خشکه صحرا کې راګوزار شي. کله چې سترګې وغړوي نو ټول صحیح سلامت، خو اصلي خطره همدغه ځای نه شروع شي او دغسې د دوی دا سفر د خوفناک چیلنجونو نه ډک شي. د کهاني په شروعات کې مونږه د منګولیا یو غټه صحرا وینو. دې صحرا ته یو کمپني د تیلو ویستو لپاره راغلي وي، خو دوی ته تیل میلاو نشي ځکه د دغه ځای نه واپس خپل ملک ته روان شي. لږ مزل نه پس یو غټ طوفان راشي. کو پایلټ چې دا وویني نو سینیر پایلټ فرینک ته ووایي چې موږ ته همدلته ودرېدل پکار دي، کله چې طوفان ختم شي نو بیا به خپل سفر جاري وساتو. خو فرینک دغه خبره ونه مني او هم د دې په وجه دوی په یو غټ طوفان کې ګیر شي. په راډیو باندې د رابطې کوشش وکړي خو سیګنل کار نه کولو او په دې وخت انجن هم خراب شي. فرینک د جهاز ودرولو ډیر کوشش وکړي خو د ډیر ګرد له وجې هغه هیڅ نه لیدل. کله چې ځمکې ته نږدې شي نو جهاز د یو تیږې سره ولګي چې د هغې په وجه صحیح سم پاتې شي او د هوا پریشر له وجې د دوی یو ملګری هم ګزار شي. کله چې جهاز ودرېږي نو ویني چې د دوی دوه نور ملګري هم مړه شوي دي. باقي ټیم چې بهر راوځي او کتل یې وکړي نو هر طرف ته صرف ویران ریګستان. فرینک اول د خوراک سامان چیک کی، پته ولګي چې دوی سره صرف د یوې میاشتې خوراک و، خو اوبه د هغې په مقابله کې ډېرې کمې وې. په دې کې یو کس ووایي چې زه د دې ریګستان نه بهر وځم، زه مخکې هم په داسې صحرا کې ډېر ګرځېدلی یم، زما پکې ډېره تجربه ده. خو فرینک هغه منې کړي او ورته ووایي چې دا د جولای میاشت ده او په دې کې ګرمي ډېره زیاته وي، په دومره ګرمۍ کې به ته ژوندی پاتې نه شې. بیا ټول په شریکه هغه پویه کړي چې تا ته خو لارې هم نه دي معلومې ځکه ته به په دې ریګستان کې صرف ګول ګول تاویږي او د وتلو لارې ته به کله هم جوړ نه شي. دا کس هم پوه شي او خپله فیصله ماته کړي. په دې شپه چې کله ټول په جهاز کې وده شي نو موسم ډېر خراب شي او اسمان په پړکېدو شي. د ټیم یو کس جون د باتروم کولو لپاره بهر راوځي، د هغه خپه یو تیږې سره ولګي، په دې وجه هغه راپرېوځي او په دې ریګ کې په ښویېدو شي. کله چې راپاسي نو د سخت طوفان له وجې د هغه نه لاره خطا شي او په غلط ډایرکشن کې روان شي. سهار چې باقي کسان راپاسي نو هغوی ته پته ولګي چې د دوی یو ملګری غیب شوی دی. هر طرف ته یې وګوري خو چېرته هم په نظر رانه شي. د دې ټیم یو جینۍ فرینک ته ورشي او تپوس وکړي چې زموږ بچ کولو ته به څوک راشي او که نه. فرینک ووایي چې موږ په داسې ځای کې ګیر شوي یو، که څوک زموږ په لټون پسې راشي نو بیا به هم موږ ونه ویني ځکه چې بره د جهاز نه په دې ریګستان کې هیڅ په نظر نه راځي. بیا هغې ته ووایي چې اوس به موږ پخپله د دغه ځای نه د وتلو کوشش کوو. دا اورېدو سره د ټولو په مخ ډار راشي او یو دوه کسان د دغه ځای نه د وتلو فیصله وکړي. خو کله چې ځان سره د اوبو وړلو کوشش وکړي نو فرینک هغوی منع کړي او ورته ووایي چې د دغه ځای نه به څوک هم ځان سره اوبه نه وړي. خو هغوی خامخا اوبه وړل غوښتل ځکه د دوی په منځ کې په اوبو باندې جګړه شروع شي چې د هغې په وجه اوبه هم توی شي. په دې وخت ایلیټ راشي او ټولو ته ووایي چې ما سره د دغه ځای نه د وتلو طریقه شته، که تاسو زما سره په هغې کې مدد وکړئ. ما پلین ښه په غور وکتو او دا مې معلومه کړه چې دا ټیکېدی شي. بیا هغه ووایي چې ما مخکې هم د جهازونو جوړولو په کمپنۍ کې کار کړی دی او زه اوس دا جهاز هم ټیکولی شم. دا اورېدو سره د ټولو په مخ سکون راشي او د وتلو یو امید ورته میلاو شي. خو فرینک د هغه خبره ونه مني او ووایي چې دا جهاز جوړول ناممکنه دي. سهار له یو کس د دوی نه روان شي. څه وخت پس یو بله جینۍ د هغه په لټون پسې روانه شي خو فرینک یې منع کړي او پخپله ورپسې روان شي. هماغې تیږې ته ورسي کومې سره چې د دوی جهاز لګېدلی و. دلته هغه بل ملګری هم وویني کوم چې د جهاز نه غورځېدلی و، خو د هغه په بدن اوس کپړې نه وې او ورسره خوا کې څه کارتوس هم پراته و. فرینک ډېر په حیرانۍ سره هغه ته کتل چې په دې وخت هغه کس هم دلته راوځي کوم چې سهار ته دوی نه تللی و. هغه فرینک ته ووایي چې د دې کس په لاس باندې زما ګړۍ وه، زه په هغې پسې راغلی وم خو اوس نشته. مطلب دا چې په دې ریګستان کې زموږ نه علاوه نور هم څوک شته. د دې خطرې نه چې کله خبر شي نو دواړه جهاز ته په منډه راشي او اوس فرینک هم د ایلیټ سره جهاز جوړولو ته تیار شي. یو ساعت آرام نه پس ټول په شریکه د جهاز جوړولو کار شروع کړي. دوی به کار د شپې کولو ځکه چې د ورځې ګرمي ډېره زیاته وه، خو د دوی مخې ته یو بل غټ چیلنج راشي. کوم تیل به چې دوی د شپې رڼا جوړولو لپاره او د ویلډینګ لپاره استعمالول نو هغوی ته د ویلډینګ په دوران د اور یو شغله ګزار شي، یو غټه دمکه وشي او ټول تیل په اور بدل شي. خوشقسمتۍ نه دوی ته څه نقصان ونه رسي خو تیل ورسره ضایع شي او اوس د دوی سره صرف دومره تیل پاتې شي چې په هغې باندې جهاز یو پرې راوتی شو.
د دې حادثې نه پس دوی د ورځې کار شروع کړي، خو ګرمي ډېره زیاته وه. په کار کولو کې به ډېر زیات مشکلات راتلل، خو بیا هم دوی همت ونه بایلي او خپل کار جاري وساتي. باقي ټول کار ختم شي او اوس صرف د جاز یو وزر لګول پاتې. دا یو غټ چیلنج و. په دې کې لږې غلطۍ هم د دوی ټول مهنت ضایع کولی شو، خو د ډېر مهنت نه پس دا کار هم ختم شي او دغسې د دوی جاز په مکمله توګه تیار شي. ټول ډېر زیات خوشحاله شي او د دې کامیابۍ جید منع وکړي. خو کله چې د جاز سټارټولو کوشش وکړي نو پته ولګي چې پلین اوس هم نه دی ټیک شوی، لږ کار نور هم پاتې دی. یو ځل بیا ټول په شریکه کار شروع کړي او د جاز نوم فونیکس کېږي. فونیکس د یو مرغۍ نوم و چې په دې ریګستان کې اوسېدو یو مضبوط او طاقتور مرغۍ و. یو شپه دوی په دوربین کې کتلې شروع کړي. لرې یو څو خیمې وویني چې په هغو کې څه کسان وده وو. اصل کې دا سمګلران وو او په دې لاره به یې خطرناکې وسلې سمګل کولې. فرینک وایي چې موږ ته د دې سمګلرانو نه اوبه وغوښتل پکار دي. ایلیټ هغه منع کړي، خو فرینک او 3 نور کسان هغوی ته ور روان شي. 2 کسان هغوی ته ور ولېږي. فرینک او یو بل کس د تیږې شاته پټ شي، تماچې لوډ کړي او تیارې ونیسي، د دې لپاره چې که خطره جوړه شوه نو موږ به د روستو نه مدد کوو. څنګه چې هغوی سمګلرانو ته ورشي او اوبه وغواړي نو یو سمګلر په هغوی باندې ډزې وکړي. یو کس په سر ولګي او په همدغه ځای مړ شي. وروسته نه فرینک هم جوابي حمله وکړي، څه کسان ووژني او یو په زخمي حالت کې د دغه ځای نه وتښتي. فرینک سره موقع وه چې هغه ووژني، خو ډز ونه کړي او ژوندی یې پرېږدي. جیم د مړ شوي سمګلر په لاس هماغه ګاډي وویني کومه چې هغه خپل ملګري ته ورکړې وه او د جاز نه غورځېدلی و. مطلب دا و چې دا سمګلران مخکې هم دلته راغلي وو. یو زخمي سمګلر دوی ځان سره جاز ته یوسي. څه ملګري ووایي چې دا ووژنئ، خو فرینک هغه وژل نه غوښتل. د دوی په منځ کې یو بحث شروع شي. د دې بحث په وخت ایلیټ هغه ووژني. د دې په وجه دواړو منځ کې جګړه روانه شي. ایلیټ فرینک ته وایي چې ستا په وجه زموږ یو ملګری هلته مړ شو. ما خو ته منع کړې وې چې هلته مه ځه، خو بیا هم ته هلته لاړې او خپل یو ملګری دې پرې ووژلو. دا اورېدو باندې فرینک غوسه شي او هغه ته په سر یو سوک ورکړي. باقي ټیم د دوی منځ کې خلاصې وکړي، خو اوس ایلیټ خفه شوی و او د جاز جوړولو نه انکار وکړي. ټول هغه ته منتونه شروع کړي. کیلی هغه ته وایي چې صرف ته زموږ د ژوند بچ کېدو یو امید جوړ شوی دی. که ته جاز جوړ نه کړې نو موږ ټول به همدلته مړه شو. ایلیټ د هغې خبره ومني، خو یو شرط کېږي، که فرینک زما نه معافي وغواړي نو بیا زه کار شروع کوم. فرینک مجبوره شي او د هغه نه معافي وغواړي. دې سره یو ځل بیا د جاز جوړولو کار شروع. یو ورځ پس فرینک په دوربین کې وویني چې هغه سمګلر کوم چې د دغه ځای نه ژوندی تښتېدلی و بیرته سره د نورو ملګرو راغلی دی، خو هغوی مخکې رانه شي ځکه چې دوی ته پته وه چې زموږ وسلې اوس د هغوی سره دي. که موږ اوس ورشو نو یو ځل بیا به مړه شو. هغوی ته دا هم پته وه چې دې خلکو سره خوراک کم شوی دی. کله چې ختم شي او کمزوري شي نو بیا به حمله کوو. دا ټیم هم د دوی په مقصد پوه شي ځکه خپل کار نور هم تیز کړي او اخر کار جاز په مکمله توګه تیار شي. خو یو ځل بیا د دوی مخې ته یو بل غټ مصیبت راشي. یو خطرناک طوفان راشي او ټول جاز په ریګ کې ډوب شي. په دې وجه ټیم ډیر زیات خفه شي او د دغه ځای نه د وتلو امید یې ختم شي. خو فرینک ووایي چې دا جاز موږ ډیر په مصیبت جوړ کړی دی. موږ به همت نه بیلو او د دغه ځای نه به یې خامخا وباسو. د دې نه پس ټول جاز په رسیو وتړي او کاږل یې شروع کړي. ډیر په مشکله یې هغه ځای ته ورسوي کوم ځای کې چې ریګ نه و او میدان صفا و. فرینک جاز ته وخیږي او د سټارټ کولو کوشش شروع کړي، خو اوس هم یو مسله وه. سټارټ کېدو سره به انجن په خپله بندېدو، خو فرینک بار بار په هغې ټرای کوي او اخر کار انجن سټارټ شي. ټول ډیر زیات خوشحاله شي. سمګلران چې د انجن اواز واوري نو ډیر په تیزۍ سره د دوی طرف ته رامنډه کړي. ټول ټیم په جاز د بره وخیږي او په وزرو پورې ونښلي ځکه چې ایلیټ دا جاز په یو نوي ډیزاین جوړ کړی و. جاز دننه د کېناستو ځای نه و او هغه حصه یې بهر سیټ کړې وه ځکه دوی بهر په وزرو پورې نښتي وو. پلین په دې ریګ باندې ډیر په منډه روان شي او د روسو نه سمګلران هم په هغوی ډزې شروع کړي، خو دوی ونه لګي. څنګه چې ریګ ختم شي او جاز لاندې ګزار شي نو سمګلران ودرېږي او دا وګڼي چې دوی هسې هم مړه شول نو موږ ته د تللو هېڅ ضرورت نشته. خو په راتلونکې لمحه فونیکس دغه کندې نه راووځي. ټول ډیر زیات خوشحاله وي ځکه چې د دوی دا اوږد محنت رنګ راوړي او د هغه خطرناک ریګستان نه ژوندي راوځي د کوم نه چې ژوندی صرف فونیکس مرغۍ وتی شو. کله چې دوی خپل ملک ته ورسي او دا کیسه بیان کړي نو حکومت ټولو ته غټ غټ انعامات ورکړي او هم په دې سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.